نو سپین ږیري تاسې عاجل څه شي ته ضرورت لرئ؟ موږ عاجل خوراکي موادو ته ضرورت لرو، دونه شی نه لرو، نه د سرپناه شی لرو، کالي یې راڅخه یو، خونې یې له اوبو څخه ډکې دي، تر نامه اوبه پکې ولاړې دي، څوک ونړي دي، سرایونه یې راړنګ کړو. نورې خرابۍ خو ناحسابه دي چې دا اوس یې موږ ته ته بیانوو، هغه خرابۍ خو تاسې وایاست واده خو نو هغه یې پېښېږي. یو مخ زموږ ګزاره ډېره سخته ده، د خدای په لیاز موږ ته مرستې راورسوئ، زر عاجل یې راورسوئ، ډېر په تکلیف. او سپین ږیري تاسې له اسلامي اماراتو له مؤسساتو له خیریه بنسټونو څه غوښتنه لرئ؟ موږ هم دغه غوښتنه لرو. تاسې د خوراک لپاره څه امکانات څه شی لرئ؟ یا هغه خونې دي، هغه خونې دي ونه کتې، هغه به وګورو، ټولې به وګورو. خونې ټولې دغه یا ونړېدې دي یا اوبه دلته 24 ساعت آباد کورونه وو، باغونه وو د انځرو، ټولې له خاورو سره خاورې کړو. دا خلک اوس نه د سرپناه ځای لري او نه دومره څه لري چې دا اوس د غرمې دپاره یا د ماښام دپاره یې وخوري. نو له مؤسساتو له خیریه بنسټونو له اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې څو نظر کېږي دغو نظر دي دغو ته خوراکي مواد خو دې ورته ورسوي، یا نور به بیا غم خورو.